ځانګړی خوند په کابل کې هغه ځای کا چې له اصلي کندوزه کابل ته را رسېدلی. ها سجی کې کوم مواد ګډوي مثلا کومه مصالحې ورکې استعمالوي؟ نو دې کې موږ مختلفې مصالحې اچو، یو رقم نه پکې اچو، تقریبا دا 2 3 4 5 رقم مصالحې خوري دا. درنو لیدونکو په کندوز کباب کې د کباب ترڅنګ نور خواړه او خوندونه هم تیاریږي. ځانګړی خوند په کابل کې هغه ځای کا چې له اصلي کندوزه کابل ته را رسېدلی. کندوز نه یوازې د اتلانو ښار دی بلکې د خوړو خوندونه یې هم د هیواد په مرکز کابل او بېلابېلو سیمو کې ځانګړي خوښونکي او مینوال لري. راځئ چې د همدې کباب ننداره له نږدې وګورو چې کوم ډول خوندونه له کندوز کباب سره یو ځای کوي او د کندوز کباب پیل او شروع له کوم ځای شوی وه، ولې دومره مشهور شو او په هیواد کې ډېر زیات خوښونکي لري. دلته به له شته استادانو او مسؤلین سره غږیږو، که موقع او فرصتونو له راغلیو هیوادوالو سره به هم غږیږو چې د کندوز کباب خوندونه څنګه دي. له موږ سره اوسئ، له پیله تر پایه د کندوز کباب خوندونه او رنګونه وګورئ. کندوز کباب ته چې کله راشئ نو په دروازه کې دغه سیخ کباب تیاریږي او د سیخ کباب لوګي به تاسو ښکاري. دغه لوګي ځان سره یو بوی انتقالي شاوخوا یې خوري او هغه د خلکو پام پې ځان ته راړي. نو استاد ښه په چټکۍ سره لګی دی او ښه چالاکه لګی دی، ځکه چې که دی دا چالاکي ونه کړي دسترخوان دې خرابېږي. استاد ستړی مه شي. خیر چې په خیر راغلی. څنګه یې صحتونه ښه دي؟ الحمدلله خیر. تاسو خیر غواړئ؟ کبابونه الحمدلله ښه مزهدار ښه خوندور کندوز کباب ده. دغه طریقه دې څومره وخت کې زده کړې ده؟ یا 15 کاله کېږي کار کوم، دومره تجربه لرم. اوس استاد شوی؟ انشاءالله استاد یم. او به داسې لوګی جوړ کړی دی چې مونږ ته نو ساه بنده کړې په خیر کېږو به. زه به د لوګي غم وخورم، ما ته مې غم راځي که نه. دغه شان دغه د لوګي غم لږ وخوره چې په مونږ ډېر لوګي را روان وو. دغه دا لوګي نه استاد دا به راته وایې چې دغه سیخان څو دانې یو خوراک کېږي؟ دا 8 سیخه یو خوراک د ښه 2 سیخه شامله لري، 100 روپۍ خوراک ده. ښه خوندور نرم کباب ده چې دی یو خوراک دی او 100 روپۍ خوراک دی او ډېر خوندور دي. نو که ورته ګورئ ته وایي چې بس شروع ورته وکړم او ویې خورم. دغه نور سیخان هم ورته رالل. دا چوپان کباب ده. کوم کباب دی؟ چوپان کباب. چوپان کباب. کباب کوسپان. او د کباب یو څو نومونه راته واخله، لکه څو ډوله کبابونه دي؟ 3 ډوله کباب لرو. مرغ کباب، کوسپاني کباب، ګوساله کباب، میز صدر بخرا. 3 ډوله کبابونه دي پکې. او د خوندونو په اړه هیوادوال څه وایي؟ ولا الحمدلله راضي دي. دغه خوراکونه اوس ډېر زیات دي، تقریبا 8 سیخه چې یو خوراک شي. څو خوراک آرډر درکول شوی؟ 50 خوراک آرډر دی. 50 خوراک. او څومره تیار کړي تر اوسه؟ هر 25 ته مې رسولې دي، ان شاء الله به د بلې کورې کې خلاصوم. زه 25 لا پاتې دي. او ګرمۍ سره څنګه دی؟ دا ټول اور او انګار دی، ګرمۍ سره څنګه دی؟ ولا خو بس مخکې ما دا ته ویلې 15 کاله کې 6 کاله همدا کار کوو ورسره بلد یې ورسره که نه؟ ورسره بلد او کله چې هیوادوال راځي بیا څه وایي چې ستاسو د کباب خوندونه څنګه دي؟ ولا الحمدلله راضي دي چې یو خوراک هیوادوال وخوري بیا راځي 2 خوراکه 3 خوراکه ځان سره مستریان نور زیات راوړي. او داسې ضمانت خو پکې نشته چې مثلا خوراک دې وکړه خوند یې نه بس پیسې بیرته درکوو؟ چې خوند یې ورنکړي کباب پیسې نه ترې نه اخیستل کېږي. موږ اطمیناني یو چې خوندور خبره دغه وه چې موږ همدا پوښتنه کوله که نه چې موږ یې اوس خوند وګورو، که چېرته خوند نه وي نو بس پیسې مفته خوراک به وي. نه انشاءالله خوندور دي که نه؟ ښه نور په خوراکونو سره به د خیر سره څنګه کوو؟ اوس به موږ ته یو خوراک برابرې که نه؟ ولې نه، یو خوراک چې دی یو خوراک خو په تاسې باندې بس یو خوراک به موږ هم کوو او خوند به یې ګورو. خپل یې ویلي دي درنو لیدونکو، که چېرته خوند نه نو بس خوراک به مفت دی د خیر سره. انشاءالله ډوډۍ ورکوو، کباب ده، قبلي هر شي ټوله غذا موږ په ضمانت ده. یو خبره یو پوښتنه به راته ځواب کړي چې د کندوز کباب هغه ځانګړی خوند په څه کې دی چې نورو کبابونو خوند زیات دی او دومره ډېر مشهور شوی دی؟ وړګی د اخته کېږي. ښه یو ډېرو شیانو کې اخته کېږي، دې باندې خورې کېږي، استادان زحمت پرې وکاږي.
بس کیمرامین به تاسو ته د سیخانو هغه پخولو ښایي طریقه به درته وښایي. استاد دغه سیخان څومره وخت نیسي یو خوراک چې تیاروئ؟ یو خوراک اوس دلته 15 خوراک اکدم او 2 3 4 دقیقې نیسي ان شاء الله. نور کباب تیار نرم په یو ځای برابر ځکه چې پوره سیستم ورته برابر کړی دی. او تیار سیستم برابر دی دا چې پکې ورته لګېدلی دی، پکې هم لګېدلی خپل ورته پکې وهي لاسي پکې بس دا تیاری. استاد بس ته خپل کار وکړه او تاسو ته د کامیابۍ په هیله موږ به ورځو ستاسو د نور ملګرو سره هم خبرې کوو. ډېره مننه. خیر سي په خیر راغلی تاسو یو جهان مننه. خیر په کندوز کباب کې سجي هم در باندې ګورم چې سجي څومره وخت تیاریږي، خوندونه څنګه دي، کوم ډول مصالې به کې ګډئ. او استاد ستړی مشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. او استاد سجیانې څنګه دي د خیر سره؟ سجیانې خو ښې مزهدارې دي او ښې پخ شوي ان شاء الله. خوراک ته برابر دي؟ خوراک ته ښې برابرې دي ان شاء الله. تاسو هغه باندې انتظار یو موږ ستاسو راسي او که خواړه درکوي. او دا دې په خپله تیاري کړي که نه که په بل استاد؟ نه دا مې په خپل لاس تیاري کړي. سجي استاد ته او دغه د سجي پخولو طریقه دې څومره وخت کې زده کړې؟ نو دا داسې وخت چې طریقه خو مې کم وخت کې زده کړې ده، خو کار مې ډېر کړی دی. یعنې شاګردي مې مثال ډېره ورسره کړې ده، کار مې کم وخت کې یاد کړی. تقریبا یو میاشت کې مې د نن هغه شاګردي هم نو په زده کړه کې راځي، نو هغه به مو ورسره حسابوو او هغه هم په زده کړه کې راځي. او زه به څومره وخت کې زده کړم چې دا سجي پخوم؟ ان شاء الله. نو که ته دماغ نه کار واخلې بیا د 10 ورځو کې هم یادولی شي. او کله چې سجي زده کړم او بیا کندوز کباب زده کړم او داسې نور، نو زه خو بیا خپل هوټل جوړوم، بیا به څنګه کوو؟ بیا به ان شاء الله بس ته به خپل هوټل دې جوړ کړو، په داخل به ناست بیا به زه درته پخوم. ښه سجي کې کوم کوم مواد ګډوئ؟ مثلا کومې مصالې ورکې استعمالوئ؟ نو دې کې موږ مختلفې مصالې اچوو. یو رقم نه پکې اچوو، تقریبا دا 2 3 4 5 رقمه مصالې خوري. دا یو رقم ته وچه پاکستاني مساله ده دغه پکې اچوو، یو رقم ته لمده مساله ورته دغه پکې اچوو. نو ډېرې مختلفې مسالې. او که دا راته ووایې دلته خو کندوز کباب ته چې کله راشي یو ډېر لوی ځای دی، یو ډېر لوی برانچ دی. مخکې مې یادونه وکړه دا نو مکروني سره ملي بس چارې کې دی. د کندوز کباب په خوراکونو کې سجي شته دی، سیخ کباب کې بیا څو قسمه شته دی، او همدا ډول کابلي پلو پکې شته، نور خوراکونه شته دي. هېوادوال کوم یو ډېر خوښوي؟ خوراکونه به د ټولو کړي، مشتریان د کوم یو زیات؟ نو مشتریان داسې وخت چې زمونږ د سجي مشتری هم زیات ده، هم د کباب هم زیات ده. او مشهور سیده هوټل اوس دا په کندوز کباب مشهور ده، خو پکې وځي سجي هم زیاته پکې وځي. نظر نور کندوز کبابو پورې موږ سجي ته زیاته وځي. مطلب د سجي خرڅلاو پکې ډېر زیات ده، پکې تقریبا 80 دانې 90 دانې داسې په کندوز کباب کې راوځي. سجي خوراک هم څو روپۍ دی؟ سجي خوراک په 300 روپۍ دی. بالکل فرق شته دی. درنو لیدونکو موږ به قضاوت نه کوو، قضاوت به تاسو کوئ. تاسو به نور ځایونو ته هوټلونو ته تللي، ما ته چې په خپله څومره یاد شي چې نور هوټلونو ته تللم، اکثریت ځایونو کې سجي 400 روپۍ تر 500 روپۍ پورې، هلته په 300 روپۍ واقعیت خوراکونه یو څه ارزانه دي. او لامل به هم د کندوز کباب د بریا همدای چې یا د مخکې تګ همدای چې ارزان هم دي او خوندونه هم ښه دي، ښایسته مصالې به استعمالوي. با استعداده استادان یې دلته ودرولي دي، ګرمۍ او یخنۍ او هر څه د دوی ولاړ دي، خو خپل هېوادوال ته ښه خوراکونه برابروي او ښه خوندونه برابروي. استاد نو بس تا ته په سجي کامیابي غواړم او ښه سجي پخېږي. خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې د خپل کاروبار خاوند شي. خیروس مننه، مهرباني. درنو لیدونکو په کندوز کباب کې د کباب ترڅنګ نور خواړه او خوندونه هم تیاریږي. اوس نو راغلی یم د اشپزخانې ته، او په اشپزخانې کې استاد ولاړ دی، په دري ژبه کې ورته نو خلیفه وایي، او دی نو د کابلي پلو استاد دی. کیمرامین به درته وروسته په پوره ډول دغه کابلي پلو هم وښیي، خو زه درته اوس لږ لږ ښایم. دا نو کابلي پلو دی، ښه خوندور پلو شته دی واقعیت. او مخکې ترې نو استاد یو څو کابونه برابر کړل، مېلمنو ته یې ولېږل، هغه څوک چې راځي دلته د کباب د خوړلو لپاره یا هم د کابلي پلو یا سیخانو د خوړلو لپاره. استاد سره لنډ غږېږو چې استاد له څومره وخت راهیسې په دغه برخه کې کار کوي او څومره تجربه لري، خلک یې کابلي پلو څومره خوښوي. استاد محترم ستړي مه شئ. خدای صاحب چې عدل بخیر وشي. ډېر زیات مننه. استاد محترم څو کاله کېږي د کابلي پلو دغه استادي دې په غاړه اخیستې ده، دغه مسؤلیت دې په غاړه اخیستی؟ 10 سال 12 سال میشه. مطلب
لس کاله کېږي شاوخوا او لومړی هغه شاګردي چېرته کړې وه چا نه یې دغه طریقه زده کړې وه؟ شاگردی تقریبا دیگه 18 سال میشه که با هتل هستم از 8 سال شده به شاگردی تیر کردم. دلته چې کله راغلي کندوز کباب ته ستاسې دغه کابلی پلو د خوند په اړه خلک څه وایي؟ ولی دیگه هر کس مزه دیست خود دارد و هر آشپز به زحمت خود تعلق داره که به زحمت استادا تعلق داره که یک استاد چقدر زحمت بکنه مقدار قابلیش مزه‌دار میه. دلته هیوادوال چې کله راځي زموږ استاسې وطنداران راځي څه وایي چې کابلی پلو څنګه دی خوند یې څنګه دی؟ وطندارا دیگه از پیش ما انشالله خوش هستن دیگه ما زحمت میکنیم که از این بالاتر خوش شون است انشالله. د نورو پلوونو سره چې د کابل په نورو هوټلونو کې تیاریږي نورو کبابونو کې هم تیاریږي ستاسې فرق په څه کې دی د دې ځانګړی خوند په څه کې دی؟ ولای تا گپ است که با مواتاش هم فرق میکنه با گوشتش فرق میکنه. گوشت گوساله باشه خوبتر میاد گوسفند باشه از اون که خوبتر میاد باز گوشت گوی چیزا کسی یکی مزهش تغییرات میاد. او کله چې ته دغه کابلی پلو تیاری څو بجې پیل کې دغه کار څوک شروع کیږي څومره وخت پورې تیاریږي؟ 6 بجه تا میایم تا که گوشت چیزا رو تیار میکنیم 9 بجه سر دیگه بند میکنیم 11 نیم بجه سر دیگه میکنیم تقریبا 2.5 ساعت دم میکنیم دیگه. مطلب 2.5 ساعت وخت نشته تیاریږي او ګرمۍ سره به څنګه د دې خو اور دی د اور کار والا ګرم خو بیخي زیات است دیگه کنه او د خپل کار نه خوښي همیشه خوش است مسخران میخواد څه فکر کوي چې دغه سي یو فرصت تاسو پیدا شي خپل یو رستورانت په پرانیزي د ولا دیگه و به نشي ځکه ته خپل استاد کنه کله چې ته استاد یو هڅه وکي ته کول شي خپل لغم جوړ کینو کله دې فکر کړي هو جوړ میکنو ان شاء الله وخت راشي کنه پیسې ماشه جوړش میکنو او کومنګ چرته د کابلی پلو خوند وګورو خایسته و ځان سره وړو کني وړو که خایسته نو به نو صحیح ده صحیح هیڅ مشکل نه خایسته نو به څنګه کوو هیڅ پیسې نه کوي خدای وای چې خایسته نو به سمو ورکا نو درنګ نه خدا څخه کار ډیر خوندور وي خو لا خورل نه دی ورسته به خورو ان شاء الله لومړی به تاسو دغه د کابلی پلو او د کندوز کباب ځانګړتیا او خایو دغه چاپیریال به درته خایو د دوه خوراکونو هغه رنگونو او خوندونو به درته خایو چې کوم ډول خواري وږي کیږي او څومره زحمت غواړي او هیوادوال څومره د دې د خوراکونو خوندونو خوښ دي. استاد محترم ډیره زیاته مننه کوم. سلامات. کندوز کباب له مسؤل مدیر سره غږیږو چې دا کندوز کباب کومه ځانګړتیا لري چې دومره شهرت پیدا کړي په ډېر لږ وخت کې د هیواد په بیلابېلو سیمو کې څانګې پرانیستل شوې برانچونه جوړ شو او خلک ډېر زیات خوښوي. استاد محترم سلامونه. وعلیکم السلام سړی مسئ بخیر راغلی. ډېر زیات مننه. استاد تاسو مصروفه مې را بشو پوښتنو ته د کندوز کباب په اړه یو مهمه پوښتنه دا ده چې اکثریت هیوادوال له موږ سره شریکه کړې غوښتنه دا کړې چې د کندوز کباب له مسؤلینو دغه ځواب کوي چې د کندوز کباب راز په څه کې دی دغه ځانګړتیا یې څه ده چې نسبت نورو کبابونو ډېر زیات زر مشهور شو په هیواد کې په مختلفو سیمو کې برانچونه پرانیستل. کندوز کباب خو وروره یو کندوز کباب چې دا اول کندوز نه دا شروع شوی دا کندوز کباب اوس په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې په 4 ولایتونو کې ان شاء الله دا فعالیت کوي دا کندوز کباب او دغه راز په څه کې دی ځانګړتیا په څه کې دی دومره زر مشهور شو خلک دومره صفاتونه ځانګړتیا خو وروره په دې کې داسې دا یو ارزانه ډوډۍ ده 100 روپۍ خوراک ده دې سره مونږ چای ورکوو دې سره بورایي هغه یعنی پری ورسره چکنی ورسره حتی اوبه ورسره پری ورکوو او یو نفر ښه سړی په مړیږي. ستر راز دا دی چې د هیواد اقتصاد ته په کتو سره ارزانه تمامېږي ارزانه تمامېږي خوندونه هم ډېر دي پکې ډېر دي پکې او ډېر خوند دي. کله کندوز کباب پوښ کړی دی ولې نه و دا خو د مونږه مسلک ده دا د مونږه کار ده تهداب تاسو او ان شاء الله الله غیر وروسته نو بیا نور استادان روزي پخې او ان شاء الله چې تاسو د کابل په چاري ملي بس کې دغه څنګه پرانیستي د مکرانو سره یوازې کندوز کباب د کنه نور خړم سره برابر وي دا خو اصلي کندوز کباب د دې سره تقریبا سره شاته د لوحم ګورئ چې ډېر شیان دي پکې روش ده قابلي ده مایچه مولونګ ده چکن بوټي ده او د چر کباب ده د پسه کباب ډېر مختلف شیان دي موږ سره کوم چې په تصویر کې شته دي او په بنر کې شته دي دا ټول موجود دي دا ان شاء الله دا ټول څه ده پټه دانه ده هر ټول بارزانه ټول بارزانه ان شاء الله او خلک مشتریان موږ نه خوشاله ډېر دي او د خلکو راتګ څنګه د تاسو د کباب د خوړلو لپاره
والا خلک مشتریان خو موږ نام خدای ډیر دي موږ دا کباب څه ډیر مشهور ده موږ خصوصا بیا قابلی ازبکی قابلی ده چې ډیر لري لري ځای نه خلک راځي دلته او نوشي جان کوي دا د ستاسو په خوراکونو چې موږ ګورو په ټولو کې غوښه استعمالېږي غوښه له کوم ځای راوړئ غوښه خو موږ دلته له ښار نه راوړو او چرایبود خا کې ښه قصابان دي دا میکرانسې نه دغه جینې هم راوړو مختلفو کوم چې کې تازه مال وي هغه جینې موږ راوړو او سپرونی مال حلال سوی هغه جینې موږ نه راوړو او دلته د راتلونکو خلکو تعداد د کوم ولایت زیات دی د کومې سیمې زیات دی کوم ځانګړي خلک راځي که نه د مختلفو ځایونو خلک راځي دلته ځینې خلکان حتی داسې مشتریان موږ لرو چې جلال آباد یعنې ډوډۍ نه خوري په دې لاره کې ډېر هوټلونه دي یعنې حتی موږ کباب ته همدغه چې پورې ځان ورسوي لکه دلته داسې خلک پېژنئ چې هغه د ولایت یو ډېر زیات د هغې ولایت خلک ډېر راځي یعنې یو ځانګړي سیمې خلک د ډېر راځي نور خاص هم راځي 1 2 3 4 10 نفر داسې کومه سیمه شته چې د هغې خلک ډېر دلته راشي یاره وروره دا پته نه کېږي ځکه مشتریان زیات دي او پوښتنه کوی نه څه تر نارچانه نو مختلف خلک راځي عمل د خلکو څنګه دی چې کله خوراک وکړي د خوندونو په اړه څه وایي ځکه دلته تاسو ته پیسې درکوي وایي ضرور چې یاره ډېر ښایسته خوند وي یا نه وي یا څنګه وي یا کوم مشکل و د خلکو عکس العمل څنګه یې ځواب څنګه یي خلکو عکس العمل هم بیخي ښه موږ ته مننه رانه کوي خیر وسې راته وایي په دغې خبره موږ هم درنه خوشحاله سو موږ هم ورته وایو چې بیا راسئ هر کله راسئ نور هم تشویقېږي چې مثلا تشویقېږي بلکل همداسې ده خلک هم نام خدای د افغانستان خلک چې دي ښه وضعیتي خلک دي او خصوصا ښه خلک دي افغانستان غریب مخلوق ده بس راځي نورو کبابونو سره پرتله څنګه کوئ د کندوز کباب چې کومې ځانګړتیاوې دي چې نور کبابونو کې نشته یار نور کندوز کباب خو دا ځانګړتیا لري یو خو ارزانه ده یو او بل داسې ده چې یو نفر ښه صحیح په مړېږي او بل نورو هوټلو کې چې دي 100 200 روپۍ خوراکونه ورکوي چې هغې کې چای ورسره 100 روپۍ 150 روپۍ نور ورسره حسابوي نو دغه نور برانچونه مو د افغانستان په کومو سیمو کې شته دی مو خو یادونه کړې چې په مختلفو سیمو خو تاسو به څومره معلومات وي چې په کومو ځایونو کې تاسو څنګه لرئ په مختلف اوس کابل کې خو ډېرې دي فلحال اوس په جلال آباد کې هم جوړې سوي دي ګردیز خواته خوست خواته هم جوړې سوي مزار خواته ډېر مختلفو ځایونو کې جوړې سوي دي او نور څومره پراخوالی به ورکوي نور ولایتونو به غځېږي که نه پلان همدومره چې همدومره وس دی موږ خپله اوس په دې کابل کې 3 هوټلې لرو یوه میاشت کېږي ارزان قیمت کې موږ خلاصه کړله نو هلته هم نام خدای مشتري موږ زښته زیات سوی ده چې یعنې جای نه کېږي هلته نام خدای خلک راځي ډېر زیاته مننه چې د کندوز کباب اړوند معلومات راکړو خدای وکړي تاسو نور هم بریالي مخته لاړ شئ او دغه کاروبار مو کامیاب شي مننه خیر اوسئ والسلام ورحمة الله کندوز کباب ته راغلو تاسو ته مو د کندوز کباب مختلف ډولونه وښودل خوندونه مو درته وښودل له لومړۍ برخې سیخ کباب نه مو شروع کړه سیخ کباب نه څو ډوله دلته پخېږي ورسره څنګ کې کابلي پلاو سجي همدا ډول نور خوراکونه نور خوندونه نور سهولتونه او اسانتیاوې موږ هم ترې بېرته روان یو دروازه کې یو خدای پاماني به کوو د کندوز کباب له مسؤلینو او کندوز کباب له دغه مرکزي برانچ سره خو که غواړئ چې خوندونه واخلئ پورا ذایقه‌دار خوراکونه وخورئ او ارزانه خوراکونه وخورئ چې ډېر پکې تاواني نه شي اقتصادي درته تمام شي راشئ کندوز کباب کې له ښه ذایقو خوندونو خوند واخلئ موږ به هم ځو غوښتل مو چې له هېوادوالو او دلته د خوراک لپاره له راغلیو ځوانانو سره وغږېږو له نورو مسؤلینو سره وغږېږو خو مصروفیتونه ډېر زیات دي هېوادوال نه خوراک کوي او اکثریت هېوادوال چې کله خوراک کوي نو نه غواړي چې خبرې وکړي او واقعیت خوراک وخت کې نو خوراک پکار دی ځکه چې د هر څه ټیم معلومه او پرېږدئ چې دوی خوراکونه وکړي دوی مزې واخلي له غذایکي چک کړي وخوري خوندونه ترې واخلي مسؤلین خپل کار وکړي تر بیا یو بلې خپرونې چې د یو بل کباب یا یو بل خوراک رستوران سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو په سپېڅلي متعال لړ مو سپارو ښې چارې پاک الله مو مني